واتس اپ کې دننه به خپل ډاکومنټ چې دی دا به تاسو څنګه سکین کوئ. په واتس اپ کې دا یو بهترین اپډیټ چې دی دا راغلی دی. اوس په واتس اپ کې دننه تاسو خپل ډاکومنټ چې دی هغه سکین کولی شئ. که مخکې تاسو سوچ کړي نو تاسو به چې کله خپل ډاکومنټ چاته لیږل نو هغې دپاره به تاسو مختلف قسم اپلیکیشن چې دی هغه به تاسو ډاونلوډ کول او بیا به تاسو هغې باندې خپل کوم ډاکومنټ سکین کول او بیا به تاسو لیږل او هغه ډاکومنټ چې دی هغه بیا صفا نه راتله او د هغې ریزلټ چې دی هغه به ډېر زیات ګنده و. اوس په واتس اپ کې یو بهترین اپډیټ چې دی هغه راغلی دی. په دغه واتس اپ کې دننه تاسو خپل ډاکومنټ چې دی هغه تاسو سکین کولی شئ او هغه خپل کسانو ته تاسو لیږلی شئ بالکل په ایچ ډي کوالټۍ کې. دغه ډاکومنټ چې دی دا به تاسو څنګه سکین کوئ او دا فوټو چې دی دا به تاسو څنګه لیږئ بالکل په ایچ ډي کوالټۍ کې به تاسو څنګه لیږئ مکمل طریقه درته ښیم. که چاته تاسو اول ځل باندې زموږ د پیج ته راغلي یې نو زموږ دا ویډیو ځان سره لایک کړئ او دا پیج ځان سره لازمي فالو کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره جوړوو. اوس موږ راغلو خپل د موبایل سکرین ته. خپل کوم واتس اپ چې دی دا به تاسو اوپن کړئ. واتس اپ چې کله تاسو اوپن کړئ نو داسې یو انټرفیس چې دی دا به تاسو سره اوپن شي. کله چې داسې انټرفیس تاسو سره اوپن شو بیا چې چاته تاسو ډاکومنټ لیږئ د هغه په نوم باندې به کلیک کړئ. مطلب زه دې نمبر ته زه لیږم په دې باندې ما کلیک کړ نو دا کته تاسو ښکاري په دې ایرو باندې به کلیک کړئ. په دې باندې تاسو کله کلیک کړ نو دې کې فرست نمبر باندې تاسو ښکاري ډاکومنټ په دې ډاکومنټ باندې به کلیک کړئ. دې ډاکومنټ باندې تاسو کله کلیک کړ نو تاسو ته په تھرډ نمبر باندې ښکاري سکین ډاکومنټ په دې سکین ډاکومنټ باندې به کلیک کړئ. په دې سکین ډاکومنټ باندې تاسو کله کلیک کړ تاسو چې څه سکین کوئ هغه شی به تاسو ځان سره راواخلئ او مخکې په ټیبل باندې به ځان ته کېږدئ. نو دغه سکین ډاکومنټ باندې به زه کلیک کوم تاسو دا کیمره چې ده دا به اوپن شي. دې کې تاسو ته دوه اپشن راکړي یو مینول دی یو اټو کیپچر دی. نو تاسو چې مینول باندې کله کلیک کوئ نو بیا به تاسو فوټو وباسئ او هله به ستاسو فوټو چې دی هغه به سکین کېږي. که تاسو اټو کیپچر باندې کلیک کوئ نو دا به اټومیټک فوټو چې دی هغه کیپچر کوي. نو اوس تاسو ته د پریکټیکل ښیلو دپاره ما یو فوټو چې دی هغه مخکې ایښی دی. اوس دا تاسو ګورئ دا به اټومیټک چې دی دا کیپچر کوي. نو دا تاسو اوس ګورئ نو دا تاسو ښکاري بالکل په ایچ ډي کوالټۍ کې هغه فوټو چې دی هغه یې سکین کړ. نو بیا تاسو دې باندې مختلف قسم فلټر هم لګولی شئ. فلټر باندې به کلیک کوئ دا تاسو ګورئ دا وګورئ مطلب دا وګورئ او بیا لاندې تاسو ته ښکاري اپلای په دې اپلای باندې به کلیک کوئ او دا تاسو کرپ کولی هم شئ. مطلب زه کرپ باندې به زه کلیک کوم او دا تاسو کرپ کولی هم شئ. ټیک ته بیا به تاسو اپلای باندې کلیک کوئ. اپلای باندې تاسو کله کلیک کړ نو دا تاسو ته ښکاري بیا دې کې تاسو د پلس نشان باندې چې کلیک کوئ نو تاسو نور تاسو سره پټواني هغه تاسو هم سکین کولی شئ او بیا به تاسو نیکسټ باندې کلیک کوئ. نیکسټ باندې چې کله تاسو کلیک کړ نو دا تاسو ته ښکاري فل ایچ ډي کوالټۍ کې هغه کس ته تاسو سینډ کولی شئ او بیا به کته سینډ باندې کلیک کوئ نو دا تاسو ته ښکاري په فل ایچ ډي کوالټۍ کې هغه کس ته ما سینډ کړ او دې کې به څه قسم مسله نه وي. نو دغه طریقې سره تاسو په واتس اپ کې دننه خپل ډاکومنټ چې دی هغه سکین کولی شئ او په پی ډي اف کې خپلو ملګرو ته لیږلی شئ. د دغه شانتې انفارمیشن دپاره دا ویډیو چې دا لایک کړئ او دا پیج فالو کړئ او خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړئ چونکې موږ دغه شانتې انفارمیشن ویډیوګانې تاسو دپاره جوړو.